رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې زه حکمت ارين درته وړاندې کوم. د په کاسه کې ډوډۍ وړه کړه، ښوروا یې پرې واچوله، ورو یې وویل ډوډۍ تیاره ده. جمال د پخوا غوندې چت ته کتل، جانداد یوه شېبه غلی و، وروسته یې خپله خبره تکرار کړه، ډوډۍ تیاره ده. جمال یوه جټکه وخوړه، جانداد ته یې وکتل او ویې ویل زړه ته مې نه کېږي. د جانداد شونډې وخوځېدې، خو تا له سهاره راهیسې څه نه دي خوړلي. کوم ځواب یې ونه اورېد. وروسته نجلۍ ته مخ ور واړاوه، لورکۍ ډوډۍ سړېږي. نجلۍ ولاړه شوه، جانداد ته مخامخ کېناسته او ښی خیرن لاس یې کاسې ته ورټیټ شو، دوه درې ګولې ور پورته کړې او بېرته په خپل ځای کېناسته. جانداد لنده ډوډۍ په تش دیګ کې واچوله، کاسه یې څنګ ته کېښوده او پاته شوې وچه ډوډۍ او دیګ یې په یوه ټوټه کې وتړل. ولاړ شو، څادر یې هوار کړ او د ماخوستن د لمانځه نیت یې وتاړه. له دعا وروسته یې نجلۍ ته وکتل، کیڼ لور ته ړنګه وه او سترګې یې پټې ښکارېدلې. جانداد یې وخیرنه بړستن پر هغې وغوړوله او بیرته د جمال پښو ته نږدې کېناست. جمال د پخوا غوندې چت ته وچې سترګې نیولې وې، چوپه چوپتیا وه. جانداد غولې ته کتل او په ښي لاس یې د واسکټ په جیب کې د نسوارو ډبلی سره اړاوه. شیبه وروسته یې د جمال غریو نیولی غږ واورېد، خبرې وکړه. جانداد مخ ور واړاوه، جمال چت ته کتل، یو سوړ اسویلی یې وایست او شونډې یې وخوځېدې. څه ووایم؟ د رڼا په اړه راته ووایه، راته ووایه یو څه ووایه. جانداد غلی و. جمال په غریو کې وویل د هغې د ژوند په اړه خبرې وکړه. څه یې ویل؟ زه یادولم. د جانداد په سترګو کې اوښکې راټولې شوې، یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې وخوځېدې. ته پر هغې ګران وې، ډېر ګران. رڼا هېڅکله له تا څخه بده خوله نه وهله، تل یې پښو یادولې. ما به کله کله وچه ډوډۍ ورته راوړله. زه یوازینی کس وم چې دې به خپل زړه ورته تشاوه. کله چې ستا له کوژدې خبره شوه، بیا یې هم کومه ګیله نه لرله. ته یې ملامت نه کړې، ویلې چې ښه شو. یوه مکتبه یې وکړه، له ما په منې به یې څه لیدلي وای. بیا یو دم راته وکتل، سترګې له اوښکو ډکې وې، خو پر شونډو یې یوه ترخه مسکا پرته وه. په خپل خیرن تور پړون یې پزه پاکه کړه، ویې ویل کاکا جمال به اوس خوشحاله وي نه؟ زه غلی وم، څه به مې ورته ویل؟ بیا مې د هغې ژړغونی غږ واورېد، خدای دې غم نه راویني. رڼا چې به کله ولیدم یوازې ستا خبرې به یې راته کولې، خو په وروستیو کې یې اعصابو سم کار نه کاوه. کله به له خندا شنه شوه او کله به یې هم ژړل. له ځان سره به ګډوه، ځان او جامو ته یې هم دومره پام نه کاوه. ویښته به یې جړ و، خرګ به یې شکېدلی و او ټیکری به ورپسې کښېده. بیا یې بدلو ته مخه کړه، په لوړ غږ به یې ټپې ویلې، ډېرې دردونکې ټپې. زما نورې نه دي په زړه، خو یوه ټپه یې تل په خوله وه، نصیب به خاورې شي ایرې شي، تندی مات شي، پر تا څه لیکلي دي نه. وروسته خپلې لور ته اندېښمنه شوه، پاڼه ورباندې ګرانه وه او د هغې د راتلونکي په اړه یې فکر به یې فکرونه کول. دا ویره یې هغه وخت لا ډېره شوه چې ناروغۍ پرې ایستله. یوه ورځ یې په ژړا کې راته وویل کاکا تر اوسه خو ښه وم، ګریوانونه به مې ګنډل، خرڅول به مې او یوه ګوله به پیدا کېدله، خو اوس له پښو لوېدلې یم، هېڅ نشم کولی. زه به له لوږې سره یوه ګزاره وکړم، بلا به مې نه وهي، خو پاڼه ډېر وخت وږې وي، ورځ په ورځ زیږېږي، که مړه شمه پاڼه به څه کوي؟ ما ډاډ ورکړ چې خدای مهربانه دی، زړه مه خوره، جوړه به شې. خو دې یوه سړه ساه وویسته او ویل نه کاکا زه نه جوړېږم، زما هډونه خبر دي، مرم، له مرګه دومره ویره نه لرم، لا ښه ده له غمه به خلاصه شم، خو پاڼه به څه کوي؟ هغه له ما پرته هېڅوک نه لري، هېڅوک. ما یوازې ورته ژړل، یوه نایي نوره څه مرسته ورسره کولی شوای؟ بس دومره مې له وسه پوره و چې د هغې لور ته مې مزدوري نیولې وه، نور مې هېڅ نه شوی کولی، هېڅ. جانداد غلی شو، جمال ته یې وکتل، هغه ورو ورو ژړل. وروسته یې په ژړا کې وویل له خیرو سره یې ژوند څنګه و؟ هغه نشهیي سړی و، په لومړیو کې یوازې چرس او تریاک څکول، خو وروسته یې پوډرو ته مخه کړه. کورني ژوند ته یې دومره اهمیت نه ورکاوه. په کوم ساعت چې به نشه ور ونه رسېده، هماغه ګړی به د رڼا ژوند تریخ و. په لومړیو کې د کور لوښي کودي خرڅ کړل، بیا یې د کوټو لرګي واړول، دا پخواني لرګي و، ګلان پکې کیندل شوي وو، ځکه یې په ښه بیه وپلورل. خو وروسته به یې له رڼا څخه د پوډرو لپاره پیسې غوښتې. هغې به چې د ستنې له کار څخه څه موندلي وو، میړه به یې ورنه وړلې، او که به یې پیسې نه درلودې، په هماغه ورځ به تر لغتو لاندې وه. خپله لور یې هم بده ایسېده او کله کله به یې په مازې خبره څپېړې ورته نیولې وې. رڼا به ډېر وخت ماته ژړل، ویل به یې چې له وهلو ټکولو سره یې اوس روغ یم، دردونه تېرولی شم، خو د هغه ځینې خبرې مې سوځوي، وایي چې ته ناپاکه یې. د ملک جانداد یو دم غلی شو. جمال په غریب کې وویل وایه هر څه راته ووایه، هر څه. جانداد ځمکې ته وکتل او خبره یې پسې وغځوله. د ملک له زوی سره جوړه وې، خدای زده چې پاڼه بلا د چا له ذاته وي.
جمال په چغو چغو وژړل او جانداد خبرې پرې شوې. پاڼې سترګې رڼې کړې، کېناست او جمال ته په حیرانۍ وکتل. هغه په زوره ژړل او د نجلۍ په څېره کې ویره ښکارېدله. جانداد ورو ولاړ شو، غوټه یې راواخیسته او له کوټې ووت. نیم ساعت تېر شو، د جمال ژړا په سلګو بدله شوې وه او جانداد ورو ولاړ شو، غوټه یې ور واخیسته او له کوټې ووت. نیم ساعت تېر شو، د جمال ژړا په سلګو بدله شوې وه او د نجلۍ له اوښکو ډکې سترګې د لمپې رڼا ته ځلېدلې. شیبه وروسته جمال څنګ بدل کړ، نجلۍ ته یې پام شو. د هغې تر خړو تورو سترګو تور باڼه راتاو او ده ته یې په حیرانۍ کتل. جمال ولاړ شو، بستره یې خلاصه کړه، یوه خیرنه بړستن یې تر کونج ونیوله، بالښت یې د نجلۍ تر څنګ کېښود، لمپې ته یې ور پکړل او اوږد وغځېد. یوه شیبه چوپه چوپتیا وه، خو وروسته په تپه تیاره کې د نجلۍ خوبولی غږ واورېدل شو. ته خپل کور ته نه ځې؟ جمال په غریو کې وویل. نه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. تا زما د ابۍ بړستنه در باندې واچوله. جمال بړستنه په غېږ کې ټینګه کړه، یوه شیبه غلی و، بیا یې په غریو کې وویل دا بله دې ایسته زه را باندې اچوم. کوم ځواب یې وانه اورېد. د نجلۍ سترګې سره ورغلې وې، خو شیبه وروسته یې د جمال پر ټټر کوچنی لاس کېښود او په خوب کې یې وویل ابۍ را بیرته شه. جمال د هغې پر کوچني لاس خپل لوی لاس کېښود او فکر یې ووړ. نجلۍ ویده وه، هغې په منظمه توګه ساه ایسته، خو کله کله به یې له خولې څخه د ابۍ ټکی راووت. د دروازې له کړپ سره جمال بړستن له سره لرې کړه، ورته یې وکتل. په خیرنې دړې پورې یو زنګ وهلی زنځیر ټال خوړ. ښي لور ته یې مخ واړوه، نجلۍ نه وه. په بیړه ولاړ شو او له کوټې ووت. هوا سړه وه، لمر لا نه و راختلی او په اسمان کې لا یو ستوری ښکارېده. وروسته یې انګړ تر نظر تېر کړ، هیڅوک نه و. بیا په ګړندیو ګامونو له چمبره ووت. پاڼه د کلي خواته چټکه روانه وه، منډه یې کړه او د هغې تر مخ ودرېد. نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. جمال په خوبولي غږ وویل چیرته؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. رمه پیایم. جمال یوه شیبه غلی و، وروسته یې د هغې په راوتلي ښی اوږه لاس کېښود. ورو یې وویل خو اوس یخني ده، وروسته به لاړه شي. نجلۍ په خواشینۍ ځواب ورکړ زه هر سهار همدا وخت رمه له کلي باسم. جمال په خبره کې ورولوید، خو له دې ایسته به دا کار نه کوي. د نجلۍ خوله وازه شوه. جمال وویل ځان ته دې وګوره، تا یوازې یو کمیس اغوستی دی، درځه ناروغه به شې. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په خواره خوله یې وویل نو ډوډۍ به له کومه کوو؟ جمال په ځیر ځیر ورته وکتل. پر غومبرو یې د بېګانیو اوښکو لیکې ښکارېدلې. د هغې لاس یې پرېښود. نجلۍ روانه شوه. جمال پسې وکتل. هغې ګړندي ګامونه اخیستل. سر ته یې د کلي د کورونو له دودکشو څخه تور دودونه پورته کېدل او له نري باد سره د سوځېدلو ترخو بوی ملګری و. کله چې لمر راوخوت، هوا توده شوه، مرغۍ وچوڼېدې او کلیوالو خپل مالونه لمر ته وتړل. جمال هم له زاړه چمبره ووت. تر غرمې ورک و او کله چې بیرته په انګړ کې ودرېد، یوه ډکه کڅوړه ورسره وه. د په لوړ غږ د پاڼې نوم واخیست. نجلۍ په بیړه له کوټې راووته. سړي ته یې وکتل او په چوتره کې حیرانه ودرېده. جمال کڅوړه پر ځمکه کېښوده. پاڼې ته یې مخ ور واړاوه. د هغې په لاس کې وچه ډوډۍ ښکارېدله او ژامه یې ورو ورو خوځوله. جمال کڅوړې ته لاس کړ. کیک، کلچې، چاکلیټ، څو قوطۍ او داسې نور خوراکي مواد یې پر خپل څادر کېښودل چې نجلۍ تر دې دمه نه و لیدلي. وروسته یې پاڼې ته وکتل او ویې ویل دا مې تا ته راوړي دي. نجلۍ د پلاستیک په رڼو خلطو کې بندو کلچو ته وچې سترګې نیولې وې. جمال یوه غوټه خلاصه کړه. څو کلچې یې هغې ته ونیولې. نجلۍ په بیړه وچه ډوډۍ پر څادر کېښوده. کلچې یې ور واخیستې او د هغو په خوړلو لګیا شوه. وروسته یې په ډکه خوله وپوښتل هغه څه شی دي؟ جمال وویل د دې قوطیو په منځ کې پخه لوبیا ده او دا نور د مایانو له غوښو ډک دي، یوازې تودول غواړي او بس. دا وخت یو زنګ واورېدل شو. جمال جیب ته لاس کړ. موبایل یې راویست او غوږ ته یې ونیو. د خبرې کولې. پوره یو پاو وغږېد، خو پاڼه یې په خبرو نه پوهېده. دې ته دا ژبه نوې وه. یوازې یې د جمال څېرې ته کتل. په لومړیو کې د هغه تندي ګونځې درلودې، خو وروسته یې پر نرمو شونډو یوه لنډه مسکا تېر شوه. موبایل یې په جیب کې واچاوه. پاڼې ته یې وکتل او کلچو ته یې اشاره وکړه. نورې غواړې؟ نجلۍ غلې وه. جمال پلاستیک ور بیرته کړ. نجلۍ لاس ور وغځاوه. دوه کلچې ور واخیستې. جمال ته یې وکتل او ویې پوښتل دا باز محمد ته ورکم؟ جمال د هو په نښه سر وخوځاوه. نجلۍ کلچې په خپله لمن کې واچولې، روانه شوه او دیوال ته ولاړه نرۍ لښته یې ور واخیسته. جمال وویل اوس خو دا دی خواړه لرې، بیا ولې رمه پیایي؟ نجلۍ د دروازې خواته حرکت وکړ. جمال پسې ناره کړه زه به له جانداد سره خبرې وکړم. پاڼه له چمبره ووته. جمال هم کوټې ته لاړ. اوږد وغځېد او شیبه وروسته خوب یې وړ. کله چې یې سترګې رڼې کړې تیاره وه. ورو یې د نجلۍ نوم واخیست. پاڼې؟ کوم ځواب یې وانه اورېد. ولاړ شو. له کوټې ووت او بام ته وخوت. کلي ته یې وکتل. د سپوږمۍ په رڼا کې کورونه سپېره ښکارېدل او په خړ ډاګ کې هیڅوک نه و.
یو نږدې غږ یې پر زړه لړزه راوسته. ته ولې بام ته ختلی؟ په بیړه یې لاندې وکتل. پاڼه دیوال ته نږدې ولاړه وه. جمال یو سوړ اسویلی وویست. نجلۍ روانه شوه. دروازې ته یې لاس ور وغځاوه او انګړ ته ننوته. جمال یوه شېبه ولاړ و او بیا له بامه ښکته شو. کله چې د کوټې دروازه خلاصه کړه لمپه لګېدلې وه او نجلۍ هم د زاړه صندوق پر سر وچه ډوډۍ ایښودله. جمال ورو وویل ولې ناوخته شوې؟ نجلۍ مخ ور واړاوه. خړې غټې سترګې یې ژېړې رڼا ته وځلېدې او په خواره خوله یې وویل یوه میږه لنګه شوه. نو تا څه کول؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. د باز محمد پلار او مور دواړه په ګوډله یا غوجله کې وه. کله چې وری پیدا شو بیا یې وچه ډوډۍ راکړه. جمال څه ونه ویل. د یوه قوطي سر یې خلاص کړ. پخه لوبیا یې په کاسه کې واچوله او کاسه یې پر خپل څادر کې ښودله. وروسته یې وچې ډوډۍ ته لاس ور وغځاوه. نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل لاس دې پاک دی؟ نجلۍ ولاړه شوه. له کوټې ووته او شېبه وروسته یې د سړي تر مخ پلته یې ووهلې. جمال په ډکه خوله وویل خوند یې بد نه دی، یوازې سړه ده. نجلۍ کاسې ته لاس ور ټیټ کړ. چوپه چوپتیا وه. د دواړو ژامې خوځېدلې. خو شېبه وروسته د جمال غږ واورېدل شو. ډېره زړوره یې. نجلۍ هغه ته وکتل. بیرته یې سر وځړېد. جمال وویل په دښته کې ونه وېرېدې؟ تیاره وه. نجلۍ په وړه ژبه وویل له څه شي؟ جمال وخندل له بلا و. نجلۍ له پاسه یوه کوچنۍ ټوټه ور بېله کړه. پرته له دې چې سړي ته وګوري شونډې یې وخوځېدې. ما ډېرې شپې ابوی ته دوا ورکوله. هغه د ولاړېدو نه وه. د شپې به مې اوبه ورته راوړلې. د باندې به وتم خو ما څه ونه لیدل. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه. ګوله یې تر ستوني تېره کړه او پرته له دې چې له کاسې څخه سترګې واړوي ورو یې وویل یوازې یو وار یې سپي وډاره کړم. هغه دهلیز ته راغلی و. توره شپه وه لکه چې پر لکۍ یې ور وختم. سپي کړنچ وهل او ما هم ناره کړه. بیا مې څه نه دي لیدلي خو باز محمد ډارېږي. له ماښام ایسته یې مور بولو ته بیایي. جمال وخندل. ته له کومه وپوهېدې؟ نجلۍ په غرور وویل ما په خپله واورېدل. له خپلې مور سره یې جنګ و. رمه یې نه پیایله. مور یې ورته ډونګېده چې پاڼې ته وګوره تر تا وړه ده خو بیا هم د کور ټول کارونه ور په غاړه دي. خو ته زاولن لټ او ډارن لا بولو ته ګوښی نه شې تلای. زه درته ولاړه یم. جمال وخندل. نجلۍ سر پورته نه کړ. د جمال شونډې وخوځېدې. ډوډۍ نه خورې؟ نجلۍ د سر په ښورولو سره منفي ځواب ورکړ. جمال کاسه څنګ ته کېښوده. پاڼې په حیرانۍ وویل تا دعا ونه کړه؟ جمال هغې ته وکتل. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ابوی ویل چې دعا ثواب لري. جمال بالښت ته لاس ور وغځاوه. ستونی یې ستغ پرېوت او چت ته یې وکتل. وروسته یې ورو وویل ابۍ در باندې ګرانه وه؟ نجلۍ غولي ته وکتل خو شېبه وروسته یې سر پورته کړ. په خړو سترګو کې یې اوښکې رغړېدلې. بیا یې په وړه ژبه وویل زه به له ابۍ سره ګډه ویدېدم. هغې به ښکلولم. ویل به یې چې راباندې ګرانه یې. ژړل به یې خو کله کله به یې نکل هم راته وایه. د ابۍ مې یوازې یو نکل زده و. جمال په بیړه وپوښتل د مومن خان او شیرینو نکل؟ نجلۍ په حیرانۍ وپوښتل تا ته چا ویل؟ جمال یوه ترخه خندا وکړه. یوه شېبه غلی و او بیا یې شونډې وخوځېدې. پیریانو. نجلۍ څه ونه ویل. جمال وپوښتل نور څه؟ نو ابۍ د در باندې ګرانه وه ها؟ نجلۍ لنډ ځواب ورکړ هو. له دې سره ولاړه شوه. خیرنه توشکه یې وغوړوله او زړه بړستن یې ورباندې واچوله. جمال وویل خوب درځي؟ نجلۍ غلې وه. جمال څنګ بدل کړ. لاس یې له لمپې سره ولګېد او لمپه ړنګه شوه. هیڅ هم نه ښکارېدل. جمال پر غولې ګوتې وتپولې. لمپه یې ودروله او کله چې ورلګیت ورته کړ پر خړو دیوالونو ژېړه رڼا ولګېده. نجلۍ ته یې وکتل. هغه ناسته وه. جمال ورو وویل لاس مې ورسره ولګېد. نجلۍ بیرته پر خپل ځای پرېوته. شېبه وروسته یې خړې شونډې وخوځېدې. ښه شو چې کور ونه سوځېد. جمال وویل داسې ژر؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. همدې لمپې زموږ ټوله کدانه راوسوځوله. جمال هغې ته وکتل. نجلۍ تر غاړې پورې په بړستن کې پټه وه. اوږده باڼۍ نیغ ولاړ و او د چت تورو لرګیو ته یې کتل. وروسته یې په مړاوي غږ وویل زما پلار به هر مازدیګر کدانې ته تلو. همدا لمپه به یې هم ورسره وړله. ما یو دوه وارې لیدلی و. له لمپې نه به یې شیشه لرې کړې وه. اور ته به یو کاغذ نیولی و. د کاغذ له سره به سپین لوګي پورته کېدل. پلار به مې همدا لوګی د قلم په نلکې کشاوه او کله کله به یې ټوخل. یو ماخوستن کادان یې ور واخیست. موږ غوا نه درلوده. په کادانه کې مو د پروړ یا وچې رشقې پر ځای ځوز ایښودل. همدې ځوزو ور واخیست. ابۍ مې ژړل. له څانه یې ژر ژر اوبه راایستلې او پر اور راګرځېده. خو اور مړ نه شو. تر څو چې کلیوال راتلل کادانه پاکه وسوځېده. هیڅ هم نه شو پاتې. سهار مې د لوټو او ایرو په منځ کې همدا لمپه پیدا کړه. شیشه یې نه وه. لمپه هم تکه توره ښکارېدله. خو ابۍ مې خپل ټیکری پې تېر کړ او ویل یې چې کار ترې اخیستی شو. ابۍ مې را زده کړل چې د کېناستو او ولاړېدو په وخت کې څنګه خپله لمن راټوله کړم. ځکه لمپې شیشه نه درلوده. د ټیکري په باد به هم مړه کېده او موږ ډېر پام ورسره کاوه. بیا مې پلار مړ شو. هغه ډېر ډنګر و. یوه شپه کور ته رانغی. ابۍ مې ژړل. زه یې ماخوستن د ملا صاحب کره ورولېږلم. هغه د جومات په لاسپیکر کې څه وویل. بیا کلیوال راغلل. له ډېرو سره لاټینونه وو.
دوی له جوماته ووتل او زما پلار یې په زړه کلا کې پیدا کړ. سړو سره ویل چې مړ دی. بیا یې په څادر کې کور ته راوړ. ابۍ چغې وهلې او خپل تور ویښته یې شکول. په هغه شپه زموږ کور ته څو ښځې راغلې. لمپه به ژر ژر مړه کېدله او په سبا یې د بازخان مور همدا شیشه راته راوړه. نجلۍ غلې شوه. جمال وپوښتل پلار دې در باندې ګران و؟ د نجلۍ تندی تریو شو. ابۍ یې ډېره وهله. په مازې خبره به یې تر ویښتو نیولې وه. ما ته به یې هم څه پیډې راکولې. ما به ژړل خو ابۍ به راته ویل چې خیر دی خو مه بدوه، هغه دې پلار دی، په زړه کې څه نشته. نجلۍ وټوخل. بیا یې خپله خبره پسې وغځوله. پلار مې خوشکې راته کولې، ویلې چې له تا مې ورټ کېږي. زه نه پوهېږم خو داس ده، خو ابۍ به راته ویل چې ته ورباندې ګرانه یې. بیا به یې مخ رانه واړاوه خو زه نه پوهېدم چې هغه ژاړي. ابۍ به مې ډېر وخت د ماسخوتن لخوا ژړل. ما به د بړستنې له چولو ورته کتل. دی به یو کوچنی عکس سترګو ته نیولی و. لاکر سره به یې خبرې کولې. بیا به یې عکس پر خپل ټټر پورې ونیو او له سترګو به یې اوښکې تویېدلې. ما دا هر څه لیدل. تر ناوخته به ویښه وم خو بړستن مې له سره نه پورته کوله. پر ابۍ مې دا عکس ډېر ګران و. د ورځې به یې په صندوق کې ایښوده او د شپې به یې ورته ژړل. خبرې به یې ورته کولې او کله کله به یې ښکل کړ. نجلۍ غلې شوه. بیا یې جمال ته مخ ور واړاوه. ورو یې وویل تا ولې هغه عکس وخوړ؟ جمال پر خپل مخ بړستن ورکش کړه. نجلۍ په بیړه وویل ته ولې ژاړې؟ کوم ځواب یې وانه ورید. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ما ولیدې تا ژړل. سړي څه ونه ویل. نجلۍ هم په بړستن کې خپل مخ پټ کړ. خو شېبه وروسته چې له یوې وړې چولې جمال ته وکتل، د هغه مخ لوڅ و. سترګې یې د لمپې رڼا ته ځلېدلې او له ځان سره ورو ورو سونګېده.